ها ملګرو ځان ته دغسې یو څادر یا څه شی رامات کړئ او د هغې په څنډه باندې کښېنئ نېغ جوخت پرې مه کښېنئ او دغسې نېغ کښېنئ کوشش کوئ چې وجود هم نېغ وي او خپې هم که په وړومبي کې داسې په بره وي نو خیر دی په مزه مزه به کښېني نن ما ویلې چې په دې باندې خبره وکړو چې مونږه میډیټیشن ولې ضروري دی یوګ ولې ضروري دی او میډیټیشن ولې ضروري دی نو د دې لپاره که تاسو اوس دې وخت کې ما سره کښېنئ نو تاسو ته به پته ولګي چې یاره مونږه 2 منټه هم خاموشه نشو کښېناستی نو دا ولې دننه په وجود کې یو داسې غوغا روانه وي چې سړی وایي چې څه وکړمه یعنې پاڅمه چای وڅښمه یا چا سره خبرې وکړمه یا ټوکې واورمه یا ریلونه وګورمه یا تصویرونه جوړ کړمه یا تصویرونه وګورمه یا مووي وګورمه نو مسلسل برین چې دی او وجود چې دی سیستم هغه د انټرټینمنټ په تلاش کې د خوشحالۍ په تلاش کې نو سیستم دونه ډسټرب شوی دی په سیستم کې زه دا وایم چې وجود او ماغزه چې 2 منټه کېناستل ورته ګران شي دې ته په انګریزۍ کې وایي د مومنټ اف بیکمینګ مطلب دا دی چې ته وایې چې زه څه شم زه اوس ښه نه یم او چې دا کار وکړم زه به ښه شم زه اوس خوشحاله نه یم خو چې سګرټ وڅښم نو ښه به شم زه اوس ښه نه یم خو چې چا سره ګپ ولګوم نه ښه به شم نو دا بیکمینګ چې دی دا مومنټ چې څه دې شم دا په عملی ژوند کې په غټه پیمانه خو صحیح دی چې ته وایې چې زه د انجینر شم او د هغې لپاره تا سره پلان وي چې کلاسونه به اخلمه کالج ته به ځمه کتابونه به ویمه او محنت به کومه او انجینر به شم نو دغه خو صحیح ده هغه خو ټیک خبره ده خو دا مومنټ چې کله دې ځای ته راورسي چې کله 2 منټه هم سړی خاموشه نشي کېناستی او هر سیکنډ وایي چې څه دې شم نو بیا دا مسله ده دا مسله په وجود کې هم ده او په مزغو کې هم ده او په ټول کانشسنس کې ده په بعضې خلکو کې بیا دا بېچیني د ډپریشن انزایټي بېچینۍ په شکل باندې دا راښکاره شي او بیا یو داسې حد ته ورسي چې هغې کې انسان چې کوم دی هغه ډېر سخت ناجوړه شي په وجودي توګه او په دماغي توګه د نن دور انسان چې دی هغه دپاره دا موقع چې دی د سوچ په دې سمندر کې لاوشي یا د بیکمینګ په دې مومنټ کې دی لاوشي دا موقع ډېره زیاته ده زه چې تاسو دا خبرې کومه نو په دې دوران کې پکار ده چې تاسو په طریقه باندې نیغ کښېنئ او ډېر په آرام سره واورئ او چې کله زه دا خبره کومه نو چې ستاسو ځان ته پام وي
چې ستاسو په زړه کې یو تنګېدل، یو بور کېدل، یو بېچینه کېدل روان دي، چې دا خبرې به اوس کله ختمېږي، یا چې د دې ځای نه پاسم نو څه به کومه، نو هغې باندې هغې سره زور نه دی پکار، خو کم از کم چې ستاسو ورته پام وي. نو میډیټیشن د دې لپاره ضروري دی چې موږ لاول په دې باندې پوه شو چې زموږ مسله څه ده، چې موږ دا ویلو چې موږ د څه نه تېرېږو، چې موږ دا ویلو چې سیسټم چې دی هغه ولې ډسټرب دی. نو دا میډیټیشن دی د مخکې نه. نو د میډیټیشن چې کوم ضرورت دی هغه دی په سیسټم کې هغه ګډوډي لیدل، په سیسټم کې هغه لانجې لیدل، په سیسټم کې هغه جاخې لیدل کوم چې سیسټم ډسټرب کړی دی. سیسټم نه زما مطلب دی ستا وجود او ستا مازغه، ستا سوچ، ټول کانشسنس. نو په دې ناستو کې به مونږه کوشش کوو چې خپل په وجود کې، په مزغو کې او په سوچ کې روان هغه مومنټ ووینو په جوړه توګه، کوم چې د بیکمینګ مومنټ دی، کوم مومنټ چې دی روان دی، کوم چې وایي چې زه دې څه شم، زه اوس ښه نه یم او یو سیکنډ پس به ښه شم، څه به رانه جوړ شي، خوشحاله به شم. نو که دغه مومنټ او دغه تحریک او دغه خوځښت مونږه په خپل سیسټم کې ولیده، نو دغه لیدنه کونه ده، کول پکې څه نشته، بس دغه لیدل کول دي. کله چې سیسټم ته د سیسټم ګډوډي ښکاره شي نو په سیسټم کې بیا دا صلاحیت موجود دی چې دی هغه خپله ګډوډي ختمه کړي. د بهر نه ورته د علاج ضرورت نه وي. لکه څنګه چې په وجود باندې دانه راوخیږي او وجود په خبر شي نو یو څو ورځې کې دانه وچه شي، ختمه کړي. دغسې په سوچ کې او په وجود کې چې دا کوم مومنټ جوړ شوی دی د وخت تېرېدو سره، د ژبې د راتلو سره، د سوچ د راتلو سره، نو دغه مومنټ که په ژوره توګه باندې د سیسټم نندارې ته ښکاره شي نو بیا به سیسټم هغه سره خپله چوکه پوکه وکړي، او تر څو پورې چې موږ د دې نه تښتو را تښتو، په انټرټینمنټ کې پناه اخلو، په ریلونو کې پناه اخلو او نه کینو، نو بیا سیسټم ته به موقع نه میلاویږي چې دی خپل دننه ګډوډي غوغا دا په سمه توګه وویني. نو کله کله به دغسې کینو چې سیسټم ته موقع میلاویږي چې خپله ګډوډي، بېچیني او خپله دغه خوځښتونه دننه چې کوم روان دي هغه یې نندارې ته ښکاره کېږي. نو مننه که تاسو ما سره تر دې وخته پورې ناست یې، نو دا ډېره غټه خبره ده.